په افغانستان کې د طالبانو حکومت د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاروف وروستیو څرګندونو ته چې په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت غوښتنه کړې وه غبرګون ښودلی او ویلي دي حکومت یې ټولګډونی او ځواب ویونکی دی. ښاغلي لاروف 2 ورځې وړاندې ویلي وو د رسمیت پیژندلو لپاره اړتیا ده چې طالبان نه یوازې له قومي اړخه بلکې له سیاسي اړخه هم ټولګډونی حکومت جوړ کړي. د نورو قومونو کوم کسان چې د طالبانو په حکومت کې سته هغه هم له فکري پلوه طالبان دي. له همدې امله موږ طالبانو ته وړاندیز کوو چې نورو سیاسي څیرو ته هم په خپل حکومت کې ځای ورکړي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ملي راډیو ټلویزیون سره خبرو کې ویلي وو بهرني هیوادونه باید د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو په اړه وایو چې افغانستان په ټوله کې هم ګډونه او هم ځواب ویونکی حکومت لري چې امنیت یې ټینګ کړی او افغانان یې له بې اتفاقیو ژغورلي دي. دا هغه حکومت دی چې خلکو غوښتنه یې لرله او الحمدلله اوس حاکم دی. نور هیوادونه باید په ټوله کې له افغانستان او افغانانو سره همکار وي. د افغانستان کورني مسایل په نورو هیوادونو پورې اړه نه لري. لکه څنګه افغانستان د نورو هیوادونو په چارو کې مداخله نه کوي نور هیوادونه هم باید د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې حق ځان ته ورنه کړي او له دوی هم ورته غوښتنه لرو. د یادولو ده چې روسیه د هغو هیوادونو له ډلې ده چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره نسبتاً ښې اړیکې لرلي او دواړه هیوادونه په خپلو کې ډیپلوماټیکې اړیکې لري. پر افغانستان له کابو 2 نیم کلنې واکمنۍ راهیسې د طالبانو حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د ټولګډوني حکومت جوړول او د بشر حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو رعایتول په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې مهم شرطونه دي.